د افغان هم درنو لیدونکو سلامونه، هیله د تاسو ټول جوړ روغ او د صحت جامې مو په تن وي. نن په دې باندې خبرې کوو چې هغه شیان که پر ګوګل ولټول شي خطرناک تمامېږي. که وکتل شي د انټرنیټ نړۍ له ګوګل پرته هیڅ شی ده چې د ستر څیز نه تر کوچني پورې په دې کې شتون لري. هره ورځ د انټرنیټ هر استعمالونکی پر دې د یوه څه ناڅه لټنه هرومرو کوي. خو دلته مو له ځینو داسې کارونو خبروو چې د انټرنیټ له لارې پر ګوګل لټول تاسو ته زیان رسوي. د لاندې څیزونو څخه پر ګوګل له لټون څخه ځان وژغورئ. د ویډیو تر لیدو مخکې افغان هم چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو خبر شئ. اول، د هر ډول جرم په اړه پر ګوګل لټون مه کوئ. دا کیدای شي خورا جدي ستونزه وي، لکه څرنګه چې تاسو پر ګوګل لټون کوئ چې وسله څنګه جوړیږي. حتی که دا د ساتیرۍ لپاره هم ترسره کوئ، مګر په بیلابیلو هیوادونو کې امنیتي ادارې تل ورته سرچینې تعقیبوي او کولی شي ستاسې آی پی آدرس د دوی ډیټابیس ته لاړ شي. دویم، د خپلې ناروغۍ نښې. لومړی خبره خو دا ده چې کله تاسو د کومې روغتیایي ستونزې سره مخ یئ، د دې لپاره ځینې داسې غوره ویبپاڼې شتون لري چې اړین معلومات ترې ترلاسه کولی شئ. مګر په انټرنیټ د خپلې ناروغۍ نښې معلومول تاسو ته ذهني ټکان درکولی شي، له دې مو بدتر کوي او له ذهني تشویش سره مو مخ کوي. نو که چیرې تاسو روغتیایي ستونزې لرئ، د ډاکټر ګوګل پر ځای اصلي ډاکټر ته لاړ شئ. دریم، ژباړه. څو وارې به تاسو ګوګل ته د پښتو یا بلې ژبې ژباړې لپاره رجوع کړې وي، د داسې کولو کوښښ هم مه کوئ، ځکه پر ګوګل کومه ژباړه راځي تر ډیره ناسمه او د شرم وړ وي او شونې ده ستاسې د خبرې ناسم مطلب راوباسي. څلورم، خپل نوم. پر انټرنیټ نن سبا هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي. که تاسو خپل نوم پر ګوګل ولټوئ، نو ډیر احتمال شته چې د ځینې ناخوښه پایلو سره مخ شئ. ځینې خراب عکسونه، تیر معلومات، نامناسب مواد او داسې نور چې تاسو یې نه خوښوئ. د دغو څیزونو حذفول هم ستاسې له وسه بهر وي، نو ښه دا ده چې د خپل نوم لټول څخه ډډه وکړئ. پنځم، داسې څه چې د شرم وړ وي. پر ګوګل د هر څه لټون ممکن دی، په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې تاسو د بل پر مخ د شرم سره مخ کولی شي. مګر له دې پرته تاسو نه غواړئ هغه اعلانونه وګورئ چې د کمپیوټر پر سکرین ناڅاپي راڅرګندېږي چې تاسو د بل په مخ کې شرموي. داسې هغه مهال پیښیږي چې تاسو په ګوګل ناسم او د شرم وړ مواد ولټوئ او د هغوی اعلانات به ستاسو د کمپیوټر په سکرین او یا د موبایل پر سکرین څرګندېږي. نو د شرم وړ شیانو له لټون څخه هم پر ګوګل ډډه وکړئ. هیله ده ویډیو ګټوره تمامه شوې وي. تر راتلونکو ویډیوګانو مو خدای مل شه.